دا بعض اثرات وی خاندانی اثرات دا موجودی. دې زمان دې کې راته یو لطیفه غوندې یو واقع وي. یو سړی په لاره روان وږي او غریب ډېر، نو یو خیمه ده، په خیمه کې یو ښځه او یو سړی دی. دی ډېر زیات وږي دی او داسې وږي مې چې خېټه مې چینګېږي. نو ما په هغه خیمه کې هغه سړي ته وویل چې ملګري ډېر زیات وږي ما، او که مهرباني دې وکړله او ما دې یو نوړی ډوډۍ راکړه. ویل راته غوسه شو، ډېر بخیل، دا خدای دې بې خو بس تاله به ګټلې ده، تاله به ګټم، دا مزدوري کوه، نشي ګټلې نو په سوالونو پسې ګرځې. وی دومره خبرې راته وکړه چې ډېر زیات یې ملامته کړم. په هغه سوال ستومانو کې د لوږې مړ خو ما خو دا سوال لاله نه پکار. وی چې یو قدم مې واغېسته، وی د خیمې نه د دقې سړي ښځه راووته. وی ما ته وی کښېنه دا بخیل سړی دی، کښېنه ډوډۍ دې درکړو. او ډېر دارمدار یې راله وکړو، ډېر دارمدار چې دا ډوډۍ د ده نه ده، دا د خدای ده. په دې ډوډۍ کې ستا حصه ده، ته غریب او فقیر یې، زما بچي دې نه روده شي خو تا له ډوډۍ درکړو. وی زمې دونه دارمدار وکړه، دونه یې زما عزت وکړو، دونه یې ما ته مینت وکړو چې به زه کښېنولم. او هغه سړي سترګې را ترې کړي دي او تندې یې پړسولی دی د دې ښځې په دې څخه. او دې ښځې هغه سړي ته چې سپېره مسافر دی په لاره ځي، دا کس د ده په ځای ته به یو چا نه دی سوال کو، نو څه به وه؟ پرېږې دا غریب سړی دی ډوډۍ ورکوم. او داسې ډوډۍ را باندې وخوړه مکلفه چې سم یې موړ کړم. ښځه سخي وخته او سړی کنجوس و. وی په سفر روان شوم چې څه مخکې لاړم، بیا وږی شوم، بیا را باندې یو خیمه راله. چې خیمه څنګه راله، نو هلته کې ما هغه خیمه کې دلته کې خو مې لومبې سوال د سړي نه کړی و، سړی بېکاره وخته، ښځه سخي وخته او ښځه په زړه لږه نرمه وي. نو هلته خیمه کې ښځه وه، هغې نه مې سوال وکړ.